ننګرهار کې د خوړو او درملو ادارې په دغه ولایت کې د هغو درمل پلورونکو او د خصوصي سکتور ځینې لابراتوارونه، کلینیکونه او درملتونونه چې د روغتیا وزارت له اصولو یې سرغړونه کړې وه تړلي دي. ننګرهار کې د خوړو، درملو او صحي خدماتو د څارنې او پلټنې امیر ډاکټر صبغت الله ساپی وایي 13 میاشتې 22 هغه درملتونونه چې غیر مجاز، تاریخ تیري او بې کیفیته درمل پر خلکو پلورل مهرلاک کړي دي. یو تعداد داسې درملتونونه هم د پروشې وي چې تخطی نه کړی وي، یعنې غیر مجاز درمل چې مخکې ترې موږ تعهد اخیستی و د هغې تر څنګ بیا هم ورسره هغه پیدا شوي او یو تعداد داسې درملتونونه مو و چې په هغې کې تاریخ تیر درمل موجود و نو هغه مهرلاک شوي دي او یو تعداد داسې درملتونونه چې په هغې کې غیر مجاز درمل دي چې هغه د صحت ته تاوان کوي او د وزارت صحت عامې د پالیسۍ مطابق اوس هغه بند شوي دي. د ساپي په وینا هغه درملتونونه چې مهرلاک کیږي د لنډ مهال لپاره وي او ورڅخه د ژمنې اخیستو وروسته یې ورته بیرته پرانیزي. اکثره هیوادوال دا وایي چې ځای وتړل شو بیرته خلاص شو، نو د دې په رابطه زموږ وضاحت دا دی چې دا دایمي تړل کیږي نه، ولې د چا کاروبار موږ نشو خرابولی، خو هغه اصول او د قوانینو مطابق د عامې روغتیا ریاست او د وزارت د پالیسۍ مطابق خپل فعالیت کوي. همدارنګه د ننګرهار اوسیدونکی سید منصور هم د خوړو او درملو د څار او پلټنې ادارې د مسؤلینو کړنې چې له مخې په درملتونونو کې د غیر معیاري او تاریخ تیرو درملو د پلور مخنیوي په پاره کوي ستایي. او موږ دا اقدام ستایو ځکه چې دا د ستایلو وړ دی او دا زموږ د ولس عوامو ته دا ډېره ښه کړنلاره ده او موږ دا ستایو تر هغې دا اواز هر چا ته ورسیږي چې هر ډاکټر، هر دواخانې والا ته ورسیږي باید چې تاریخ تیر او با کیفیته دوا خرڅ نه کړي. دغه راز د ننګرهار ښار یو درمل پلورونکی غلام علي هم پر درملتونونو څار او پلټنه مهمه بولي. وایي دې کار سره یې درملتونونه معیاري کیږي. موږ دپاره په ګټه ده، موږ دپاره درملتون وګوري، درمل معلوم شي، درملتون معیاري شي، وګوري څه پلټنې والا راشي زموږ درملتون ورسره معیاري کیږي، موږ ته خپل درمل معلومیږي دا اقتصاد دا درمل چې دي غیر معیاري دي دا لرې کوي، دا معیاري دي، دا ایکسپایر دي، موږ ته خو ډېر ګټوره دی. موږ دا غوښتنه لرو چې دا څارنه نور هم ډېره کړي. ننګرهار کې د خوړو، درملو او صحي خدماتو د څارنې او پلټنې مسؤلین وایي هغه څوک چې د دوی د سپارښتنو سره بیا هم په خپلو درملتونونو کې غیر مجاز، تاریخ تیري او بې کیفیته درمل پلوري او روغتیا وزارت له اصولو سرغړونه وکړي نو راتلونکي کې به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپاري.